چې څه دعا یې وغواړه نن یې الله قبلوي بس وغواړه شابه څه غواړې وغواړه. دا ډېره هوښیاره وي نه زه به پکې پلار سره مشوره کوم ځکه نن ماته یو اعزاز میلو دی. پلار نه به تپوس کوم یې وکتې ځه راله وي بابا نبی علیه السلام نن اختیار را کړی دی څه ترې وغواړم. وی چې څه وایي نن هغه ووایه. وی ورته وایه چې کله تا د الله سره د راز خبرې شوي وي نو هغې کې راته یوه خبره وکړه د معراج په شپه ستا د راز خبرې د الله سره شي ما ته پکې یوه خبره وکړه. خو وی چې وایي کې درته نو ما ته به یې بیا وایي ګورئ ښه ما سره به دې دا لوځي چې ما ته به یې وایي. هغې وی ښه راله نبی علیه السلام ته وی د الله حبیبه د هغې راز خبرو کې راته یوه وکړه. نبی علیه السلام ورته بیبي عایشې زما د الله راز نه ما ته به پکې یوه کوې. بیبي عایشې یوه خبره پکې دا وه چې چا یو مسلمان خوشحاله کو چا یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بس غم زده دی غم زفلی دی مصیبت زده دی. چا چې یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی ډېره خوشحاله شوم رالم خپل پلار ته مې وي چې هغه ته مې وي چې هغه एकदम په جړا شو. ما وی پلاره ته ولې جاړې تا خو دنیا خلک خوشحاله کړی دی. ما ته وی بیبي عایشې ته د خبرې یو اړخ ته ګوري خو بل ته یې نه ګورې که نه. یو اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خوشحاله کو به سیده جنت ته ځي خو بل اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خفه کو دی به سیده جهنم ته ځي. بل اړخ خو د خبرې دا دی که بل خبر خو اړخ خو د خبرې دا دی. رب العالمین وی ما ګورئ الله وی ما ګورئ ما به کوم ځای عمومئ الله وی ما به کوم ځای عمومئ. مونږ وایو جومات کې به الله عمومن نه مونږ وایو چېرته جهاد له به لاړ شم هلته به الله عمومم نه مونږ وایو چېرته تبلیغ له به لاړ شم هلته به الله نه. الله وی که ما ګورئ نو ما د غمزده او د غمزپلو خلقو سره وګورئ ما د مصیبت زده خلقو سره وګورئ ما چې دا د شپې پې کورونه راساسي ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا یوه ورځ روټۍ مومي او بله ورځ یې ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا بچې وفات شي او دا حادثه پې راشي ما د دغې خلقو سره ما د غمزپلو سره وګورئ ما به هلته عمومئ ما به هلته عمومئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي تله د میزان به څه شی درنوي یوه غټه تله به راته الله لګوي خدایه په څه به درنیږي د بدو دا به څنګه سپکیږي خدایا د نیکو دا به څنګه په کته ځي خدایا دا ټول به مې څنګه درنیږي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې درنونکی سیس چې تله د میزان درنوي هغه بهترین اخلاق دی. بس ستا تهجد منمه ستا منځ منمه خو ستا د ژبې نه خلق تکلیف کې دی دا نه منم دې ته نه یم تیار دې ته نه یم تیار. تا نن په ژبې دوه خلق وجنګو لا يدخل الجنة قطات